مسافر د سفر په حال کې خو دته اختیار د روژه نیولو د روژې خوړلو د سفر په حال کې چې وي مسافر په سفرو روان وي. اوس که یو سړی و په کور د روژې مبارکې میاشت راغلې یوه یا دوه یا پنځه روژې نیولې دي په مابین د روژې میاشت کې اراده د سفر لري او ماښام نیت کړی د سبا روژې د نیولو سهار ملګري تیار شو چې درځئ پلانکي ځای ته لاړ شو د شپې نه نیت شوی د روژې خبر په دغه ځای کې ده شپې نه نیت شوی اوس د ورځې تیار شو سفر ته آیا د دغه سفر د وجې نه دته روژه خوړل روا کېږي که نه خبر په دغه ځای کې ده نه زموږ مسلک دا ده نه چې نیت شوی وي روژه شروع شوي وي بیا د سفر د وجې نه خوړل نه ورته روا کېږي او بعضې اهل ظواهر وی چې روا کېږي دلیل دا نیسي حضرت محمد ابن کعب وی زه حضرت انس رضی الله تعالی عنه ته د رمضان مبارک په میاشت کې ورغلم د ده د سفر اراده وه او راحله یې آسته که اوښته تیار ورته ځین شوي وو نو روانېدو به خو روان لا نه و په کور کې په خپل کور کې مړۍ ورته راوړه مړۍ وخوړه بیا نو سفر شروع کړي وایي ما ورته ویل دا سنت طریقه ده ده ویلې او څه معنه چې مسافر چې د سفر اراده وکړه نو په کور کې د ننې لا روژه خوړی شي او د لمانځه او د روژې فرق کوي اراده د سفر وکړه په کور کې وخت لمانځه په راغی قصر نشي کړی چې تر څو پورې د خپل کلي د حدودو نه نه یې وتلی اما روژه خوړل دی چې په کور کې لا ورته روا ده ولې هغه د حضرت انس په کور کې وخوړه او سفر اراده نبی علیه السلام کړې وه خو په خپل مدینې منورې په مسجد نبوي کې د ماسپښین لمونځ 4 رکعته وکړه پس د هغه نه روان شو د مازدیګر لمونځ یې په ذوالحلیفه کې بیا 2 رکعته وکړه د سفر اراده وه خو لمونځ یې قصر نه کړه او دلته هغه د وی چې د سفر اراده وه روژه یې وخوړه او دعوه یې هم د سنتیت وکړه خو خادم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ویایو چې یا حضرت انس رضی الله تعالی عنه مسافر و د اوله نه اوس مسافر د یو ځای نه راغلی په یو کلي کې 1 شپه 2 شپې 5 شپې وکړې مقیم شو روژه خوړل ورته روا دي که نه نو اصلا و مسافر خو دلته 1-2 شپې کړې بیا یې اراده د سفر وه نو نیت د روژې نه ده کړی خو و مسافر اوله نه او یا ده چې مسافر سبا ته زه ځم په سفر نیت د سفر وي نو د بیګانه نیت روژې ونه کړي چې اراده یې د سفر وکړه نیت روژې ونه کړي نو هغه خو بیا په کور کې هم خوړلی شي ځکه خو نیت نه ده شوی دا د هغه چا په باب کې ده یا یې نیت نه و کړی یا و د اوله نه و مسافر او په یو کلي کې عارضي 1 شپه یا 2 شپې کړي دي نو بیا روانېدو چې دی وی چې زه ورغلم ملاقات ته دته راحله تیاره برابره شوې وه او ډوډۍ وخوړه بیا پسې روان شو سفر دا مبیح ده خو هلته مبیح ده د روژې دپاره چې ته اوس سبا ته سفر کوې بېګانه نیت ونه کې نو سبا په سفر باندې روان شي روژه خورې درته جایز ده داسې نه چې نیولې روژه به بېرته ماتې حتی که سړي نیت کړی و د روژې او بیا سهار روانېږي په سفر د سفر نه مخکې په کور کې مړۍ وخوړه ماته یې کړه خو دا ماتول ورته ویل کېږي کفاره هم په لازم ده قضا نه کفاره هم په لازم ده که بیا پسې مسافر شو چې اوس خو نه هغه د وروستني عذر نه هغه مخکینی کفاره نه سقطېږي چې په کور کې روژه ماته کړه کفاره په واوښته اوس پسې مسافر شي چې مسافر شو چې هغه کفاره در نه سقط شي نه دا بیا نه سقطېږي چې کفاره هغه د خوړلو وخت معتبر ده د خوړلو په وخت کې که عذر موجود و نه قضا شته نه کفاره شته که د خوړلو په وخت کې عذر نه ده موجود روژه یې وخوړه کفاره په لازمه شوه بیا په وروستني عذر باندې هغه مخکینی کفاره وایي نه سقطېږي که مسافر هم شي کفاره تر سقطېږي نه باب ما جاء في تحفة الصائمين وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا ابو معاويه عن سعد بن طريق عن عمير بن مأمون عن حسن بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر قال ابو اسحاق هذا حديث غريب ليس اسناده بذاك لا نعرف الا من حديث سعد بن طريق وسعد يضعف ويقال غيره مأمون ايضا روژتي چې روژه ونیسي د روژې په حال کې خوراک چیکاک جما خو نشي کړی
خو ابل را سبق کې پاتې شو، اوس به ورسره ذکر کو. خو شرب دخان هم نشي کړای، لکه سیګریټ څکول او قصدن دود لکه د عنبر د عود د لرګي دا هم نشي تیرولای، په دغه روژه ماتیږي. یو ګردونه دي د بخته یا دوګای د اور د اشپزخانه، هلته خو حرج د ځان نشي تر ساتلی، پیغه روژه نه ماتیږي. یو دا د چې ته منفعت اخلي په دغه دود باندې، منفعت په اخلي، نشي په د سیګریټ باندې منفعت اخلي. او څوک چې د عنبر دا ورته بدلی، ګربتۍ ورته، څوک عنبر ورته، دا چې بلې خوشبويي باندې منفعت اخلي، په دغه روژه ماتیږي. او په دغه دوه صورتو کې دلته اوس ذکر کړه. یو لکه د عطر بوی ځي، ګورې اجزا نه داخليږي بدن ته، په دا تحفه شوه. یو بخور، دغه عود نه مراد هغه بخور دی لکه دلته چې اوس کله یا لاندې ځای کې شی ګرم کړي او لرګی په واچي دوګی وکړي. اوس سړی جومات ته راننوت، دلته په دغه جومات کې مخکې نه بخور لګل شوي دي، جومات خوشبویه شوی ده، دی ځان ساتلی سي دغه خوشبویي نه، دغه ځای وایي دا لکه تحفه دی هغه ته. قصدن خو به د روژې ته داسې نه کوي چې عود ورته اچي او پزې ته خوشبویي په تېروي. خو په جومات کې بخور بل شوي دي، دا راننوت، په جومات کې د هغه دوګي اثر شته، په دغه روژه نه ماتیږي. اما خپله چې سیګریټ څکوي یا عنبر بلوي، په دغه باندې بیا روژه ماتیږي. او د سیګریټ په باب کې د وروسته هغه اعتکاف خبرې خو هسې را روانې دي، څه خو ما مخکې کړې وې، ته را روانې دي، بیا حالت وکړو. باب ما جاء في الفطر والاضحى متى يكون. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر بن محمد بن المنكدر عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. قال موسى سالت محمدا قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشه رضي الله عنها قال نعم. يقول في حديثه سمعت عائشه رضي الله عنها قال موسى وهذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. دا مسله ما بله ورځ ویلې وه چې موږ تاسې په خپل اجتهاد مکلف یو، د نفس الامر په میندلو نه یو مکلف. دغه مسله هلته موږ په یاد وي. اوس خلکو کوشش وکړو د میاشتې لیدلو، میاشتې نه ولیده، نو روژه یې 10 ورځې پسې پوره کړه، 10 په شپه یې وکته، میاشتې ونه لیده، دوی 10 ورځې روژه پوره کړه. خو هغه د حکم دغسې ده، په 11 باندې چې 10 ورځې روژه پوره شوه، خو په 11 خو ذاتي اختر د اختر یې کړو. د بلې علاقې نه خلک راغله چې موږ خو پرون اختر وو، ځکه موږ میاشت لیدلې وه. اوس د دغه خلکو دغه لمونځ دا روژه نه خرابېږي، دغسې قرباني نه خرابېږي. موږ مکلف په خپل اجتهاد باندې یو چې هغه چا اختلاف د مطالعو چې اعتبار ورکوم، خو په دغه حیثیت باندې ورکو. نور چې خپل وستې وکړو، خدای پاک ته بیا که په خطا شوی وي، په هغه خطا یې دې نه نیسي. باب ما جاء في الاعتكاف اذا خرج منه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال اخبرنا احمد بن طويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. قال موسى هذا حديث حسن قريب صحيح من حديث انس رضي الله عنه. واختلف اهل العلم في المعتكف اذا قطع اعتكافه قبل ان يتم وعلى ما نوى. فقال بعض اهل العلم اذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال وقول مالك. وقال بعضهم اذا لم يكن عليه نذر اعتكاف او شيء وجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه شيء ان يقضي الا ان يحب ذلك اختيارا منه، ولا يجب ذلك عليه. وقال الشافعي رحمه الله قال الشافعي وكل عمل لك الا تدخل فيه فاذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك ان تقضي الا الحج والعمره. وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه دا چې اعتکاف سړی شروع کی، بیا اعتکاف بیرته تر پاتې شي، قضایي شته که نه؟ پرون مو ویلي اعتکاف 3 قسمه ده، نظري، سنت، نفلي. نظري خو هغه احد په خپله تا معلوم کړی، هغه که درنه پاتې شي خود به نظر ده پوره کوي به. اختلاف چې ده په د سنت اعتکاف کې ده. نفلي اعتکاف هم موږ ویل چې حد نه لري، که ګنټه دې وکړو، که نیمه ګنټه دې وکړو، که یوه ورځ دې وکړو، هغه دغومره و چې وشو. دغه سنت اعتکاف چې سړی شروع کو، نیت یې کړی، شروع یې کو، بیا په مابین کې
تر پاتې شو عذر پیدا شو آیا دغه به قضایي راګرځي که نه؟ حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اعتکاف نیت وکړو او هلته د پردې د تاویدنو حکم وکړو. امهات المؤمنینو کې ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله عنها اجازه وغوښته، هغې ته هم اجازه وکړه. یوې بلې ام المؤمنین اجازه وغوښته، هغې ته هم وکړه. شپه تېره شوه چې سهار ګورې خو د 20 د شپې نه شروع کېږي چې سهار ګوري چې ډېرې خیمې ولاړې دي. د بنګلوۍ د حسد د وجې نه انسان ده که نه، نورې ازواج مطهرات بل جانب هم راغلی چې دوه ګوندې وي، هغو هم خیمې درول چې دوی اوس اعتکاف ورسره کوي، خو موږ هم کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وویل دا څه دي؟ دا د پلانکۍ مور خیمه ده، دا د پلانکۍ ده، دا د پلانکۍ د 4 خیمې ولاړې دي. دوی ویل تاسو څه خیال کوئ چې دغه د خدای رضا اراده ده؟ خوشکه ورغله، خپله هم ووت اعتکاف. اوس دغه اعتکاف شروع کړی و، بیا یې چې بیرته پرېښی د شوال میاشت، دا د کوچني اختر میاشت، د دغه آخر لاس شپې بیرته بیا روژه هم ونیوه، اعتکاف یې راوګرځوه. څومره یې راوګرځوه؟ لاس شپې اعتکاف یې راوګرځوه. نو امام مالک صاحب د دغه واقعې په تقاضا چې دا 10 ورځې اعتکاف دا ټول یو عمل ده چې شروع یې پکې وکړو او تر پاتې شو، بیرته به ټول قضایي راګرځي. بعضې ائمه وی چې دا 10 ورځې اعتکاف د هر شپې ورځې اعتکاف داسې مثال لري لکه 2 رکعته نفل. و چې 4 رکعتو نفل نیت سړي کړی، اوله شفعه تر پاسېده شوه، قضایي به د 4 راګرځي که د 2؟ خو د 2 راګرځي، ځکه هر 2 مستقل لمونځ ده چې پاسېد شو هغه به راګرځي، ټول نه. نو هر شواروز ځان ته لکه د 2 رکعته چې کوم شواروز چې تر خراب شو هغه به راګرځي، د نور ګرځول نشته. لیکن وای احتیاط په دې کې ده چې ټول راوګرځي. چې دا سنت اعتکاف که نیت ټول کړی و، په یوه وارې نیت کړی و، نو بیا به ټول راګرځي. ځکه سنت اعتکاف چې سنت ورته ویلی کېږي، د یوې شپه روز ویلی کېږي که دا د 10 شپو ټولو ته، نو دا لکه 2 رکعته نفل داسې دي. او فقها لیکي که چا دغه اعتکاف په شپو کې دا خیال و چې یا خپله مریض یا په کور کې مریض چې څه مشکل پیدا نشي، د 1 شپې نیت یې کو، په یوه وارې نیت یې 10 شپو ونه کو، د 1 شپې نیت یې کو، بیا چې هغه کومې شپې نیت یې کړی هغه که تر پاتې شو، د هغې قضایي شته، په د نوره قضایي نشته. باب المعتكف يخرج لحاجته ام لا؟ وبه قال حدثنا ابن مصعب المديني وقراءة عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن عروة وعامة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف ادنى اليه راسه الرجل كان يدخل البيت الى لحاجة الانسان. قال ابو هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن عروة عن عامة عن عائشة رضي الله عنها، والصحيح عن عروة وعامة عن عائشة رضي الله عنها هكذا روى ليس بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعامة عن عائشة رضي الله عنها. وبه قال حدثنا بذلك قتيبة عن ليس والامر على هذا النهي العلمي اذا اعتكف الرجل ولا يخرج من اعتكافه الى لحاجة الانسان، وعلى هذا انه يخرج لقضاء حاجته للغاية والبول. ثم اختلف اهل العلم في المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكفين، فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة اذا اشترط ذلك، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم ليس له يفعل شيئا من هذا، ورأوا المعتكف اذا كان في مسجد الجمع فيه الا يعتكف الا في المسجد الجامع، لانهم كرهوا له الخروج من المعتكف الى الجمعة، ولنروا له يترك الجمعة، فقالوا لا يعتكف الا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج الى ان يخرج من المعتكف الى غير قضاء حاجة الانسان، لان خروجه لغير قضاء حاجة الانسان خطأ عندهم للاعتكاف. وقول مالك والشافعي وقال احمد لا يعود المريض ولا يدفع الجنازة على حديث عائشة رضي الله عنها. وقال اسحاق ان اشترط ذلك بل هو يدفع الجنازة ويعود المريض. بل ورځ مې دغه احکام ذکر کړي وو. معتکف چې اعتکاف وکړو، د اعتکاف په حال کې د ضرورت شرعي ضرورت بشري دپاره وتی شي، قضای حاجت دپاره او د اوداسه دپاره، د خوراک او چکاک دپاره. دلته اوس یو ځای نوی پکې ذکر کړو، خوراک او چکاک دپاره وتی شي، خو هغسې وخت کې چې د ماښام وخت داخل شي، بیا د خوراک دپاره او د چکاک دپاره د باندې وتی شي چې هلته وکړي. خو لیکن محدثین لیکي چې دا هلته که د خدمت څوک نه لري چې دته څوک د ننې جومات ته خوراک و چکاک راوړي، و چې څوک یې نشته
نو خوراک ته کور ته ورتلی شي چې کاک ته ورتلی شي د ماښام نه بعد د باندې د جومات لکه وای نن سبا چې دا مشکل سړي ته دا عذر سړي ته په حرمینو شریفینو کې پیدا کېږي چې څوک سړی هلته عمرې ته تللی بیا د رمضان مبارک په میاشت کې آخري عشره کې په مکه معظمه یا په مدینه منوره کې معتکف شي د کور یې څوک نشته اوس رانه ده ته مړی څوک ورډي لکه ضرورت د ضرورت په وخت کې وطن ده نور چې یو وارې د خدمت وکړي نو ده ته شریعت خوراک په جومات کې روا کړی چې کاک یې په جومات کې ورته روا کړی هغه سودا یې ورته روا کړی دی چې دی ورته مجبور وي خو بغیر د حضور د مبیعې نه چې مبیعه نه وي د خپل ځان یا د عیال د نفقې دپاره څه خرڅول هم کړی شي خو که ډاکټر معتکف کېږي او دوایي راوړي په هغه کې ګدي جومات کې ګدي د دوایي د پروشۍ په نیت باندې چې مریضان راځي د خپل ځان د نفقې په نیت نه دا نشي کړی ځکه خو دغه هم مبیعه ده جومات ته نشي حاضرولی د خوراک دپاره د چکاک دپاره د دغه ضرورت دپاره وتی شي غسل په واوښتو ځای نه و د غسل دپاره تلی شي د لوی قضای حاجت د وړه قضای حاجت دپاره خو څه کوې چې ویښ هوا چې مخایه د بدن نه وځي سړی تر تنګ د دغه دپاره به هم وځي ولې جومات وایي ځای د بدبویي نه ده کراهت هندیه کې عالمګیري کې لیکلي چې دا به وځي د باندې د دغه دپاره به هم د باندې وځي او لکه مخکې چې موږ ویلې چې سړی که سګرټي و د سګرټو دپاره به وځي او که سګرټ به هم دننه په جومات کې څکوي خوراک خو کړی شي چکاک خو کړی شي خو سګرټ خو اختلافي مسله ده چې روا دي که ناروا دي دا به په جومات کې نه څکوي خو ورته وځي به هم نه بیا به نو څه کوي وای د کړکۍ نه به سر وباسي دا دوګی به یې هلته باسي د خروج او د دخول نسبت قدمینو ته کېږي چې قدم د باندې وایست وتلی ورته ویلی کېږي چې قدم یې نه ایستلی وتلی نه ورته ویلی کېږي نو د دغه دپاره د وای صرف د باندې سر وباسي د سګرټۍ والا چې اعتکاف کې ناست وي نور د قضای حاجت دغه دپاره هم تلی شي د جمعې د لمانځه دپاره هم تلی شي چې په د خپل جومات کې مسجد جامع نه و په بل جومات کې جمعه کېده د جمعې د لمانځه دپاره هم وتی شي د مریض د پوښتنې یا د جنازې دپاره نشي تلی او که په ځان اول نظر په وخت کې پرون مو چې ویله چې په نظري کې قیدونه لګوی شي د تبرید غسل دپاره که وځي نو بهتره دا ده چې په د سنت اعتکاف کې هم اوله نه دغه نیت وکړي نو بیا به د اختلاف نه وتلی چې وتی شي باب ما جاء في قيام شهر رمضان وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا محمد بن الفضل عن داوود بن ابي هند عن الوليد بن عبد الرحمن بن بشير عن جبير بن نفيل عن ابي ذر بن رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسه وقام بنا في الخامسه حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نقلتنا بقيه ليلتنا هذه فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في السادسه ودعا اهله ونساه فقام بنا حتى توقفنا الفلاح قلت له ما الفلاح قال السهول قال ليس هذا حديث صحيح واختلف اهل العلم في قيام رمضان فلا بعضهم ان يصلي 41 ركعه مع الوتر وقول اهل المدينه والعمل على هذا عندهم في المدينه واكثر اهل العلم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعه وقال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي رحمه الله وهكذا أدركت بلدنا مكة يصلون 20 ركعة وقال أحمد بن في هذا العنوان لم فيه بشيء وقال إسحاق بل أختار 41 ركعة عن مروي وعن أبي بن كعب رضي عنه واختار ابن مبارك وأحمد وإسحاق والصلاة مع الإمام في شهر رمضان واختار الشافعي أن يصلي رجل وحده إذا كان قارئا. دا د تراوح مسأله د قیام د شهر رمضان اول روایت کې حضرت ابو ذر رضی الله عنه موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره روژه ونیوه د شپې لمونځ یې موږ ته نه وکړه حتی چې اووه شپې د میاشتې پاتې شوې نو د درویشتم شپه وه نو بیا هلته موږ ته لمونځ وکړه تر ثلث اللیله پورې بیا د څلرویشتم په شپه باندې چې شپږ شپې پاتې دي نه راووت د اووه د پنځه ویشتم په شپه باندې بیا راووت بیا تر نیمه شپې پورې موږ ته لمونځ وځنډوه قیام اللیل اوږد وکړو موږ ورته ویل چې کاشکې د نور هم څه کړی وای چې دا شپه مو ښه عبادت څه کړی وای بیا نبي علیه السلام چې خو څوک ماخوستن مو د امام سره وکړي دغه شپه ټوله خدای پاک په عبادت کې ورته لیکي بیا یې په بله شپه ونه کړه
بله شپه چې 28م شپه شوه چې 3 شپې پاتې شوې دې میاشتې په یغه شپه بیا موږ ته قیام اللیل وکړو خو دومره اوږد و چې موږ وویرېدو په پلاح نه پیشلمی چې پیشلمی رانه پاتې نه شي. اوس 3 ورځې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په جمع باندې تراویح وکړي. په تراویح کې د عادت په لحاظ 2 رکعاته دي. اول په دغه کې اختلاف راغلی دی. اهل ظواهر 11 رکعاته. هغه حدیث مبارک چې ام المؤمنین چا د شپې د عبادت پوښتنه د نبی علیه السلام وکړه دی ورته ویل رمضان او غیر رمضان کې په 11 رکعتو د زیادت نه ده کړی. رمضان او غیر رمضان په ټوله کې په یو حدیث مبارک باندې ده تمسک نسی. اما 4 سره مذهبونه ائمه 4 ټول په دغه باندې متفق دي چې تراویح 20 رکعات دي. خو تر زیات تر 20 رکعتونه په دغه کې اختلاف شته. څوک یو 40 رکعاته څوک 90 رکعاته سره له ویترو. خو دا اختلاف په دغه باندې بنا ده. د مکې معظمې د خلکو عادت دا و چې 4 رکعاته تراویح به وکړي بیا به په مابین کې یو طواف کوه نور نفلونه یې نه کړه نو یو صرف 20 رکعاته تراویح کړي. 23 رکعاته یا 21 رکعاته چې راغلي دي او ویترو په عادت کې اختلاف ته چې ویتر یو رکعاته که 3 رکعاته دي 20 رکعاته صرف تراویح کړي. د مدینې منورې د خلکو به عادت مبارکه دا و چې 4 رکعاته به چې تراویح په جمع وکړي بیا به هر سړی جګ شو 4 رکعاته نفل به ځان ته کړه. 4 تراویحې راځي 4 14 او 20 رکعاته تراویح 14 رکعاته ده نفل 16 رکعاته. اختلاف په عدد د ویترو کې ده. څوک ویتر 15 رکعاته دي مخکې موږ تاسو سبق کې ویل ده چې 15 رکعاته شي هغه ورسره یو ځای کې یو 40 رکعاته تراویح شوې 14 رکعاته نفل شو ده 16 رکعاته 15 رکعاته ویتر شو نو یو 40. څوک چې ویتر 3 رکعاته بولي نو 20 رکعاته تراویح دي 14 رکعاته نفل دي 3 رکعاته ویتر 90. دا 90 یو 40 د مدینې منورې د خلکو په تراویح کې اختلاف ده. یعنی دا معنا دا خو په زائد عمل کې شو 20 خو یقیني دي د ټولو. امام مالک صاحب سر د ځان لپاره 11 رکعاته باندې اکتفا کړه خو منل یې 20 رکعاته. دا وایي داسې مثال لري لکه د مسح علی الخفین چې د منله چې مسح علی الخفین شته خو خپله یې پښې مینځلې مسح نه کوله منل یې خو مسح نه کوله. اوس نو دا هم دغسې مثال لري. نور هلته مخکې موږ تاسو ویلي وو هغه حدیث مبارک چې ام المؤمنین وی چې په روژه او په غیر روژه کې پیغمبر علیه السلام د 11 رکعتونو زیادت نه ده کړی. دا خو د تهجدو په باب کې وه. ولې په غیر رمضان کې تراویح شته خو معلومیږي چې د تهجدو په باب کې پوښتنه تر شوې دی د تهجدو په باب کې خبر کړی تهجد او هغه هم بیا موږ ویلو چې حکم اغلب ده کنه و نه 11 رکعاته د شپې لمونځ راغلی ده که نه ده راغلی خو غالبا به د 8 رکعاته تهجد کول 3 رکعاته ویتر غالبا هغه د تهجدو مسله ده. تراویح 20 رکعاته. دومه خبر دغه تراویح کې جمع د حضرت پیغمبر علیه السلام نه 3 ورځې جمع لمونځ د شپې راغی دلته خو د نبی علیه السلام په وخت کې حضرت ابی تراویح د جماعت په یو کونج کې یو جماعت ته کړې. دا څه دي دا د شپې قیام اللیل تراویح کوي هلته په جمع باندې. دا هم کنکۍ جمع هم د نبی علیه السلام په وخت کې د صحابه هم ثابته ده. د صدیق اکبر په وخت کې حال په دغه شان و. د حضرت عمر په وخت کې هم دغه شان و. خو یوه شپه حضرت عمر صاحب راووت په ګشت باندې چې د شپې یو حافظ ده مثلا 10 نفره هلته ورسره ولاړ دي یو حافظ ده هلته 10 نفره ورسره ولاړ دي داسې متفرق دا څه کوي دا تراویح کوي خو هر یو ختم کې کوي. ده ویل کاشکې دا ما په یو امام سره جمع کړي وای. سبا ته حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه ته ویلې چې تراویح به ته په جمع په امامت به ته کوې قرآن عظیم شان به ټولو خلکو ته په یوه ځای ختموې.
بله شپه حضرت عمر صاحب راغی چې ګوري په جومات کې ټول خلک په اتفاق په ده پسې ولاړ دي، نو ده وویلې نعم البدعة هذه. دغه د بدعت ټکی چې چا واورېد نو دغه خلک ذاتي ګټه ته راخلي. ګوره دا بدعت دی، خو حضرت عمر صاحب بدعت ورته ویلې. دغه وایي معنا دا ده دا نوی ښه کار وشو چې اتفاقي جمع په یو امام سره راغله. نفس جمع په تراویح کې هم سنت د نبی علیه السلام نه ثابته ده. کنکۍ جمع هم ثابته ده، حضرت ابی پسې کېده. غټه جمع خو دوام حکمي پکې د نبی علیه السلام نه ثابته ده. دغه ځای ته یو نکتې ته پام وکړو. غټه جمع دوام حکمي هم د نبی علیه السلام نه ثابته ده. څنګه؟ حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نفلي اعمال کله کله د دغه دپاره پرېښ چې په امت فرض نشي. اراده به یې وه د دوام، نو حکما هغه په حکم د دوام کې دي. دغه درې شپې قیام وکړو، خو چې د خلکو شوق یې ولیدو چې درېیمه ورځ په جومات کې څوک نه ځایېده، د باندې لا پسې ولاړ وو. څلورمه ورځ ته ورته راونه وت. ولې داسې دی چې په پرچې بیا به یې کړی نشي. شوق وو خو پرېښې د دغه عذر د وجې نه، نو حکما هغه هم په حکم د دوام کې ده. حقیقتا لویه جماعه په سبیله د دوام دا د حضرت عمر صاحب نه شروع شوه. خو بل طرف ته موږ یو بل قانون لرو. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام علیکم بسنتي و سنت خلفای راشدین، د حضرت عمر صاحب، د حضرت عثمان صاحب، د حضرت علی صاحب په درې سرو دورو کې بیا جمع د سنت او تراویح په اجتماعي توګه په غټه جمع بیا درې سرو کې دوام راغلی که نه راغلی. خو هغه ته هم پیغمبر علیه السلام سنت ویلي دي که نه دي ویلي؟ او چې سنت شو بیا بدعت ورته ویلی کېږي که وي نو معنا لغوي ډېر ښه کار ده. اصل سنت چې دا دلالت ده، کلو بدعت و ضلاله چې ذکر کېږي، که موږ ورخلاص شو خو کالې خو د منډې حال ده. ابن ماجه په سر کې دغه سبقونه راځي چې 5 قسمه د بدعت در باندې واجب هم ده. داسې بدعت شته چې واجب ده، داسې بدعت شته چې مستحب ده، داسې بدعت شته چې مباح ده، داسې بدعت شته چې مکروه ده، داسې بدعت شته چې حرام ده. هغه بدعت حرام ده چې رفع د سنت وي. بدعت اصلي معنا رفع سنت، او دا چې د سنتو د اکمال دپاره وي یا د دین د اکمال دپاره وي اکله واجب ګرځي. لکه د نحو قواعد د قرآن د حفاظت دپاره د نبی علیه السلام په وخت کې وو، خو وروسته چې علم کمزوری، سلیقه او ذایقه عربي هر چاته نه وه، دا واجب شو چې د قرآن د حفاظت بغیر د دغه نه کېږي. بدعت خو واجب ده. یا لکه مبتدعینو چې په عقایدو کې د بدعاتو دپاره د ترویج دپاره عقلي دلایل ویلې، په مقابل کې په علماو د اهل حق باندې قیام د دلایل عقلیه و چې د هغو جواب وکړي، په دې واجب شو. کله مستحب وي. دغه موجوده مدرسې د مدرسو دغه نظم د کتابو نصابونه، دا ترتیب د کتابو په ګنټه کې پلانکی ګنټه کې پلانکی کتاب، پلانکی ګنټه کې پلانکی کتاب، دا د نبی علیه السلام په وخت کې وو، دا د خلفای راشدینو په وخت کې وو. خو د دین اکمال او تقویه ده چې که د دین رفع ده، د سنتو رفع ده که د سنتو تاکید ده. اصل خو اصحاب صفت طالبان د پیغمبر علیه السلام موجود وو، په جماعت کې مدرسه وه، اصل ثابت ده. اصل د تراویح ثابت ده، نبی علیه السلام 3 شپې کړي. بیا دوام یو خواته خلفای ثلاثه و په هغه باندې کړی. نو تراویح دي 60 رکعته، دا 60 رکعتو کې یو وارې ختم د قرآن عظیم شان سنت ده، په جمع باندې سنت. او صرف په دې کې خبره ده چې دا تراویح کې افضل دا ده چې په جمع باندې وشي، که حافظان د قرآن ډیر دي هر حافظ ځان ته ختم کې وکړي. امام شافعي صاحب په دغه نفلو کې خو ختم د قرآن په خپله مسنون ده، نو په بل پسې درېږي چې په خپله حافظ په خپله یې وکړه. هغه وی جمع نه، ختم مطلوب ده، چې ختم مطلوب ده هر حافظ دې ځان ته وکړي. او اکثر علما دا دي چې په اتفاق باندې لکه حضرت عمر صاحب په دور کې خو حافظان ډېرو، خو په یوه حافظ یې ودرول چې په جمع باندې وشي.
باب ما جاء في فضل من فطر صائما وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا قال ابو سعد حديث حسن صحيح. څوک چې روژتي ته روژه ماتې ورکړي په دا روژه ماتې باندې څومره ثواب خدای متعال ورکوي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې څوک چې روژتي ته روژه ماتې ورکړي دغه د طعام چښتن ته خدای پاک دومره ثواب ورکوي لکه هغه چې روژه نیولې په روژه څومره ثواب ورکوي ده ته خدای پاک په دا روژه مات ورکولو یومره ثواب ورکوي. خو صحابه مبارکینو عریضه وکړه چې هر یو خو موږ دومره وس نه لرو چې روژتي سړی موړ کو. حضرت پیغمبر علیه السلام ویلی چې یو غوړپ شربت ورکي شودې ورکي یغو ته هم خدای پاک دومره ثواب ورکوي. او که په ناسې موړ کو بیا خو به خدای پاک په ورځ د قیامت ما د حوض کوثر نه ده ته اوبه نصیب کړي چې په ټول عمر بیا نشي وږی تږی. اوس دغه په دنیا باندې کله دا دنیا ډېر ښه اړخونه هم لري. دا روپۍ نه دي ډېر ښه اړخونه لري چې صحیح حلاله دنیا وګټي او په حلاله طریقه په یوه ورځ د 500 نفرو ته روژه ماتی ورکړو د 500 روژو ته د روژه غوندې ثواب دی وګټو. دغه شیانو نه چې د موږ عام خلکو علم نشته موږ اکثره مسلمانان تر محروم دي. عرب چې دغه باب کې علم لري هغه بیا ډېر تکړه دي. په روژه کې په روژه ماتې سره جنګي په اوقافو کې باقاعده سترخان په جومات کې منظوروي ځای ور معلوم شي د حکومت طرف نه د دغه سره دغه پلاستیکي جاینمازونه دي تر هغه سره د جومات یو سترخان څوک منظور کی څوک 3 منظور کی څوک 5 منظور کی خپل مزدوران یې دغه مقرري خلکو ته زارۍ کې راشه دلته راکش کی چې ما سترخان ته راشه. په فرضي روژه کې خو څه کوي د حج د نش په فضیلت روژو چې اوس موږ تاسو ویلې په اشهر د ذوالحجه مبارکه کې چې د نش په دغه شپو کې حرمین شریفین کې وینې 5 مزدوران غټ غټې پیټې رپشه کړي سترخانونه دي وړي هر چاته بعضې بیا پښتنه هم نه کوي سترخان وړی شی درکوي. بعضې بیا نخات کیدی شي چې هغه مالکانو د طرف نه ورته شي صایم صایم نارې وایي چې څوک ورته چې ما روژه دی هغه ته خاص جوس وي خاص خرماوي دي ډېرې ښې قیمتي خرماوي ډبه یې سره وي و یا 14 یا 11 دومره اندازه یې پکې هغه په هغو باندې تقسیموي. په دغه د حج په موسم په دغه نفلي روژو کې هم ولې خو که نفلي روژې ته د روژه ماتې ورکړو خو د هغه نفلي روژې ثواب چې ده په روژه نیولو ګټلی تا ته خدای پاک په روژه ماتې درکوي. چې فرضي روژه چا نیولې په فرضي روژه چې څومره ثواب خدای پاک هغه ته ورکوي تا چې روژه ماتې ورکړو. دغه خلک په دغه باب کې دا بعضې خلک ډېر تکړه وي ډېر غټو خلکو ته روژه ماتې ورکوي. خو موږ پښتانه په عبادت مالیو کې ډېر سره کمزوري دا خبره چې اوس بل راځي او د تا په سترخان کښېني تندی به یې مخکې نه داسې ورته نیولې چې اوس دا د کومه خوا نه راپېښ شو. ته خو باید په ډېره خوشحالي باندې ځای ورکړې چې خدای ثواب موقع درکړه مسافر راپېښ شو د تا په سترخان کښېني او تا ته خدای پاک د دې د روژې ثواب درکوي. باب الترغيب في قيام شهر رمضان وما جاء فيه من الفضل وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معاذ عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم بعزيمه ويقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ثم كان الامر كذلك في خلافه ابي بكر رضي الله عنه وسنه من خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك فقال عن عائشه رضي الله عنها هذا حديث صحيح وقد روي عنه حديث ايضا عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. بیا د تراویح ترغیب دی چې څوک قیام اللیل وکړي مخکیني ګناهونه خدای متعال ورته معاف کوي. خو یوه خبرې ته هم چې پام وي په روژه کې هم تهجد شته لکه تراویح شته موږ تاسو خو ټول معمول دا ده چې تراویح په فرضو پسې متصلې کوو. فرضو ته چې لاړو دوواري خو داسې نه کوو چې یو کور ته راشو بیا شپې ته جګېږو هلته یې کوو. د صحابهو په دور کې هم داسې حال و. حضرت عمر صاحب چې راووت
چې دی په تراوو ولیده په اول د شپې کې ده خو کولی خو په اخر کې کولی نو وی ویلې چې هغه تر ویده کېږي هغه افضل ده تر دغه تهجد به هم ولې پرېږدې تهجد خو د اخر د شپې کې چې سړی جګ شي عبادت کوي نو قیام اللیل د اول د شپې نه که ټوله شپه دې وکړه خو سره زر خبره ده نیمه شپه دې وکړه چې څومره د ډېر وخت ووت کنی په اول د شپه کې لمونځ او تراویح وکړه په اخر د شپې کې تهجد وکړه په دغه شپه کې لکه ټوله شپه چې تا په عبادت باندې تیر کړي خو ګورې دا قیام اللیل ده تراویح موږ خلک هم داسې یو رواجي شی ګرځي دا ختمونه په اکثرو کې رواجي دي قاري مخته شي ټکي نه صحیح کېږي یو ځای کې په یوه شپه کې دا تجاران راغلي وو د اخري شپه وه 90 شپه وه غالبا د دوکانونو سره راغلي وو چې موږ نه ختم پاتې د حافظ راوستلو بیا ماته چا قسم وخوړ وایي چې دا تراویح موږ هم ورغلو چې په یوه شپه کې ختم ده ورسره وکړه الحمد ټکی هم اورېدو ولغدالین هم اورېدو نور هم د الحمد ټکي هم نه اورېده دا د سورت فاتحې ټکي چې چی وی په یوه شپه کې ټول قرآن خلاص کړو بس ختم موږ هم کړی ده په یوه شپه کې هم کړی په حرم په کې هغه خبره نیټ ته هم ورکوي اخبارو ته هم ورکوي چې پلانکي ځای کې په یوه شپه کې ختم ده یوه شپه کې ختم ده په 3 شپو کې ختم ده په 5 شپو کې ختم ده په 7 شپو کې ختم ده بعضې خلکو بیا دا عقیده د غریبانانو چې ختم وکړي نور بیا تراویح نه کړي چې خو ختم وشو دا د ټولې میاشتې وظیفه ده داسې نه ده چې د څو شپو د صرف د قرآن شریف ختم قیام اللیل ده ټوله میاشت رمضان چې سړی به قیام اللیل کوي نو ویل په سوکه دا چې مخکینی علماو د تخفیف د قوم دپاره د اخرني لس سورتونه چې ښوولي دي چې دا موږ اکثرو جوماتو کې رواج علم ترکیب شریف نه تر دا وروسته پورې دا لس سورتونه مکرر چې وی نو 6 رکعته پوره کوي خو د خو نه معنی چې هغه کې هم داسې تلواري چې ټکي نه صحیح کېږي موږ ملا ډېر تکړه ده په 25 منټه کې ویتر فرض تراویح ټول راته خلاصې کړي هغه هم بریتونه ته وایي چې په 25 منټه کې مې ټول خلاص کړه 90 رکعته لمونځ کې په 25 منټه کې تراویح هم نشته سلام وګرځوه بس سبحان دل دا وایه زر بیا جګ شه څه جبر ده خو تر دغه نه خو یې مه که خدای هم دې وساتي د منافقت نه چې هغه مشوکې ټکیه ده داسې کوي هغه ته د منافق لمونځ کول شوی ده که نه ده کول شوی قومه یې نه معلوم جلسه یې نه معلوم تلیوار باندې وي مشهور مطلب دا ده چې رمضان مبارک کې قیام اللیل ټوله شپه ودرېږه چې ټوله شپه نشي درېدی چې هغه څومره ویایي هغه خو په ترتیل باندې ویایي په څوکۍ ویایي که بیا د علم ترکۍ نه وروسته دا صورتونه ویایي که ختم د قرآن عظیم شان کوي مه یې کوه په 15 شپو کې په 14 شپو کې وکړه مستحب هم دا ده چې د نیمې نه واوړي ځکه بیا تلوار ډېر نه وي پکې مستحب هم دا ده چې دا قرآن شریف چې سړی ختموي د 15 شپو نه دې واړوي نو ویل کې باید په قوم باندې به هم بوج نه وي ویل به هم په سم لږ په ترتیب باندې